زیدا په هغه زبان کې به د زمری په شان زور ورته وي یا د باس په شان زور ورته یو زورور سیز نوم دی زیدا. خلکو ډیر ویلي چې زایدا پلان کې ډینګلې خدا کولونه ټول غلط دي. نو خانی مونږ څخه رااله د لیتاب خان بابا نه دا بلرخیل دی. اوس تاجو خیل دغه زمانه کې یو پله او بل پله لړل زیات تر په توسخانو کې تاجو خیل پاتې کیږي. توسخانی خپل لګ دي زیات تر په اړوکی لاور کې پاتې کیږي په نورو کلو کې. رحیم چې کمدن د پاکستان د ټیم کپتان هم پاتې شوی دی. د بابو خیلو عبدالعلیم بابا پلوارانو کې پلبدي شاعرو نو دا چنګونو چم د چنګا خان نه جوړ دی. لکه دې کې نامتو خلک ته لکه د دې چې کوم د صادق خان دا سفیر پاتې شوی دی په افغانستان کې په یو ځای بل ځای. دا تر زیده کې دغه کسانو دا و تپیری تاجو خان چې 1870 کې کله کاغذ مال جوړ شو نو د تاجو خان نوم ابراهیم خان په خپل دغه کې نه چولې ځکه چې ملک یې د هغې نه جوړ کړی نو د تاجو خان نه ښکاره کړی. تاجو خیل دغه ټیم تارا جودلته نو یو پله بل پله تلو محلې جوړه ده خو دا وروستو راغلې ده 1870 په دغه کې نشته. زمونږ د بابو خیلو وظیف الله لالي نبي الله کاکا لوی لوی زمیندار لوی پسخې به وي. نو د ضابطه خان دوه زامنو دا یو ته به لیتاب خان وي بل ته به بلند خان وي. د بلند خان خانی په هند کې دا ټول د بلرخیل او زیدې نسل دی چې موږ په میچن ګرځوله او په جیل کې د اریپور په جیل کې چې موږ میچن ګرځوله او وړه به راغی انګریز به راغی چې وړه به دیوال له راوبغول او صحیح به ونه وړو نو بیا به راته چې بیا وړه کا. دا موږ باچا خان بابا سره او هغه زمانه وه. غرابین چې خلاص شي غرابین یو ټوپک و هغه زمانه کې د توپې په شان درز به کو چې هغه درز کې یو کس خلاص کړ اشرف خان اسود دنګل نو دی راپرېوت سر د لاندې سټې مات شو شاه منصور په مقبره کې ښخ دی. او دا د هغه تحریک خبرې دي چې سمال هری سینګ دې دلته کې به راتلل او جنګونه به کول جنګ یې. سلامونه د بیټک ټي وي ډیرو قدرمندو لیدونکو او خوږو اوریدونکو ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یم او نن در سره د ثوابای ضلع په زیده کلي باندې د زیدې کلي د تاریخ په حواله سره د زیدې کلي د خلکو د ژوند جواک د دود دستور په حواله سره په دې کلي کې څومره لوی لوی خلک پیدا شوي دي چې دنیا منلي دي د دې وطن د دې ملک په حساب سره هغه خلکو منلي دي د هغې په حواله سره د دې خلکو د تیر وخت د تاریخ دې خلک دې کلي کم خلک پیدا کړي دي دغه ټولو حوالو سره به تاسو سره نن خبرې اترې شریکو. د هغه خلکو ډیره زیاته مننه کوو د هغه ټولو ملګرو چې موږ ته بار بار په کمنټسونو کې دغه ویلي وو چې د یو کلي باندې تاسو پروګرام وکړئ. موږ کوشش دا دی د بیټک ټي وي د ټول ټیم چې وخت په وخت باندې موږ د ثوابای ضلع په هر یو کلي باندې جدا جدا د هغې د تاریخ د هغې د دود دستور په حواله سره تاسو سره ویډیوګانې شریکې کړو. نن به موږ دغه ټولې خبرې د ډیر ګران د ډیر قدرمند محمد ایاز طالب صاحب ناورو. نو تاسو او د محمد ایاز طالب صاحب د زیدې کلي په حواله سره خبرې اترې شروع کوم د الله د لوی نوم نه چې بخونکی او مهربانه دی. نو نن به د زیدې یو مختصر غونې تاریخ بیان کم دی عوامو ته چې زیدا څه ته وایي او د چمونو هغه معنی راته کوم چې زیدا د سکندر اعظم د وخت نه دا ټکی په دې مسلط شوی دی چې د هند کله سکندر اعظم راغی نو د هغه د جلونه دی په یو چوڼی او د پوجي چې هغې ته به زیده وي. زیده په هغه زبان کې به د زمري په شان زور ورته وي یا د باس په شان زور ورته یو زورور سیز نوم دی زیده. نو زیده د هغې نه جوړه ده او دا نوم یې په دې ځمکه باندې کېښودی شو. دا ونډو د سنسکرت د وخت ونډو او زیده د کسیز ته وایي. ولې خلکو ډېر ویلي چې زایده پلان کې ډینګلې خو دا کولونه ټول غلط دي. اوس د زیدې عوام چې کوم دی نو دا جوړ شوی دی د یو کس نه چې هغې ته مونږ وو ابا خیل دلته اوسي په زیده کې چې د ابا دوه زامنو یو ته به نصرت وي بل ته به دولت وي خو دا د نصرت الواد دی. د نصرت د دریو
د دریو زامنو الوات په زیده کې پاتې کیږي لکه روسی خان، سیپو خان، دراپتی. د روسی خان ګڼ زامنو هغه و زامنو چې څه په زیده کې ژوند کوي او څه په نورو کلو کې. لکه د روسي مشرې زوی چې دی د هغه نوم د تاجو خان. د تاجو خیلو چم د روسی خان نه جوړ شو، خو اوس په زیده کې تاجو خیل نشته. هغه دلته نه لړل، په ولې لړل دا به وروسته را خبره راځي. د هغه بل زوی ایوب خان چې ایوب خیل ورته وایي، هغه محله موجوده ده تاجو خیلو سره جوخته، ایوب خیل حجره ده. بیا د هغه بل زوی طاووس خان، طاووس خان هم ورسره جوخ پاتې کېږي. دا د روسي زوی دی، دا د روسي زوی دی طاووس خان. بیا د هغه اخیري کشرې زوی بلړ خان. پخوا خاني په روسی خان کې را روانه وه، د تاجو خان خاني وه. خو کله چې د بلړ خان په نسل کې د هغه درې زامنو، کله د هغه په کشري زوی نوم و درګایي، د درګایي زوی بیا سکندر، بیا د سکندر زوی احمد و، د احمد زوی شاولی، د شاولی زوی بیا رانا خان و، د رانا زوی ضابطه خان. نو د ضابطه خان دوه زامنو، دا یو ته به لیتاب خان وي، بل ته به بلند خان وي. د بلند خان خانی په هند کې ده، دا ټول د بلړخیل ورزیدې نسل دی. او د لیتاب خان خانی دا په دغه کې ده، په زیده کې ده. نو دا ولې دا خانی راله؟ بلند خان د سوکانو د میا عمر صاحب ډیر غټ موریدو. نو دی به ورڅخه ته راته، او دغه زمانه کې به سوکانو میا عمر سره احمد شاه ابدالي هم راته. نو دی دواړه، نو دی یو ورځ ناستو، نو میا عمر صاحب ورته ووی چې تاسو که دی د څه ورکړه، دوا یې ورته وکړه چې خدای پاک دې لوی سړی کدای شي بل کول راځي چې دی یو څاروي د میا عمر صاحب نیولی شو. بیا د لیتاب خان له مور پیسې ورکړي چې دا ناغه به موږ ورکو، دا به تاسو نه ورکو. هغه وله بیا په سر لاس کې خود د مکاخیلو په ونډ کې هغه ناغه شوې وه. نو هغه وویل چې دا وړوکی څوک دی؟ دا چې کوم دی د ضابطه خان زوی دی لیتاب خان. نو هغه ورته خدای دې لوی سړی که. بیا د سوکانو میا عمر صاحب څخه احمد شاه ابدالي راغلی و. نو هغه وویل چې دی دغه وکړه، دی له څه وکړه. نو خان لقب چې کوم دی د احمد شاه ابدالي بیا لیتاب خان او بلند خان له ورکړه. خاني بیا راله در هغه پورې وله ورکړه د چچه پورې د دی حکومت و، هغه هزارې پورې، ځکه چې نورالدین اخون راغلی و ارسلا خان بابا سره. نو ښکارې په شعر کې ویلي چې یریږي هزاره چشتي ناول ستا د شمشیره نه ننګ په بوراک سورې. نو هغه خبره کړې ده. نو دا خاني دغلته نه د خان لقب هغه ورکړه احمد شاه ابدالي دی ده، او دا سلسله ته شروع شو. نو خاني مونږ څخه راله د لیتاب خان بابا نه، دا بلړخیل دی. اوس تاجو خیل دغه زمانه کې یو پله او بل پله لړل، زیات تر په توسخانو کې تاجو خیل پاتې کیږي. خو هغه ټول دنیا ته پته نشته، نه دی چم ته پته شته، نه یو مشر ته پته شته. د هغوی نومونه خو نالم ډېر شی نومونه دي. توسخاني خپله لږ دي، زیات تر په اړوکي لاهور کې پاتې کېږي، په نورو کلو کې د زیدې توسخاني خپله لږ دي، ذاتي چې په دغه کې دي. دغه توسخانو چم کې تاجو خیل ډېر زیات پاتې کېږي، او خلکو ته پته هم شته. ځینې خلک یې پېژني، ځینې نه پېژني. اوس راځم بله خبره کوم چې دا د سیپو خان زامن درته ښیم. دا خو مې درته د روسی خان زامنو خو له خاني پکې راغلی وه. بیا د روسی خان په دغه زامنو کې خاني وروستو راله، هغه بیا اشرف خان د لیتاب خان زوی دی، او بیا د اشرف خان زوی ارسلا خان دی، او اشرف خان سخي ارسلا خان پلار چې و اشرف خان. نو دا د سید احمد بریلي ډېر سخت موریدو، او چې کله هغه راغی دلته اسلامي شریعت جوړو او د شریعت بل پاس کو، نو دی سره سخت ملګری و. سکانو سره ډېر جنګونه کړو، جنګ زیده هم ګټلی، چې بیا کله جنګ زیده وګټو، نو هلته په دغه کې په شاه منصور میره کې اسونه ځغلول، او غرابین چې خلاص شي، غرابین یو ټوپک و هغه زمانه کې د توپې په شان درز به کو، چې هغه درز کې یو کس خلاص کړ، او اشرف خان اسو دنګل، نو دی راپرېوت سر د لاندې، نو سټې مات شو، شاه منصور په مقبره کې ښخ دی. او دا د هغه تحریک خبرې دي چې سمال هری سنګ دلته کې به راتلل او جنګونه به کول، جنګ زیدې ګټلو. راځم اوس
دغه نه وروستو بیا را روان یم په دغه پاړی ختموم بیا به بل دغه ته ځم چې بیا د هغه زوی ارسلا خان دی اشرف خان د اشرف خان زوی بیا بارام خان د ارسلا خان زوی بارام خان او د بارام خان زوی ابراهیم خان دی ابراهیم خان زوی غفور خان بابا دی د غفور خان بابا زامن چې دا یو عبدالحمید خانو چې هغه دغه دا سوت وي د شیشنجک پاتې شو بل کارنیل صاحب یو روب خانو چې د دا دې ځای نږدې د ډیپو سره په مقبره کې خښ دي او دا د دوی خاني وه او دغه ځای کې خاني چې کوم دی نو را روانه وه بیا جمیل خان کاکا د حمید خان زیو او بیا د هغه زوی دغه دی د کدوس خان دی اوس دا خاني هغه ځای کې پاتې شوې ده دا د خانانو د غټو خانانو شجره مې ووې ټول خانان که د ګړی خانان دي دا هم بلړخیل دي او په زیده کې که هر ځای کې خان دی که تاجو خیلو کې او که هر ځای کې نو هغه د بلړخیلو دی بل زه اوس راځم د خدایي خدمتګار تنظیم ته چې په دې کې ړومبی شمولیت باچا خان سره په 1928 کې 1928 کې چې کله باچا خان راغی او خدایي خدمتګار تنظیم جوړ کړ نو په زیده کې ورسره ړومبی چې کوم دی عبدالعزیز خان بابا شمولیت وکړ او د هغې نه پس په دې کلي کې یو بل خدایي خدمتګار غټ مجاهد حکیم عبدالمقتدر چې د غلام جیلانی بابا زیو او دا د دې عبدالمالک استاد سکت رو دا لوی مجاهد و دی چې کله انګریزانو پولیس بوته نو دی بیا د ریپور نه مړ لاړه او دا یو غټ مجاهد و او عبدالعزیز خان بای دغه خدایي خدمتګار تنظیم کړو او دا ډېر لوی ته خلک خوشحاله ځکه چې په 1936 کې کله وټونه د پیرنګي دورو نو دته مخالف څوک ولاړو سر صاحبزاده عبدالقیوم چې لوی نوم و غټ نوم و او دی خو بس یو غریب کورنۍ کې دلته زیدي یو وړوکي کلي کې خو خدای پاک ولا بری ورکړو عبدالعزیز خان بای د هغه نه وټو ګټو او کامیاب شو بیا 1936 کې بیا سر صاحبزاده عبدالقیوم ته دغه خفګان نه هارټ اټیک ورته وشو مړ شو بیا چې کله وټونه په 1946 کې لکه 1946 کې انو دته د بامخیلو باباجي عبدالشکور باچا ودرېد چې هغه روحاني خلکو خوښو لکه د هغه د خلکو سره ډېر لوی پیري موریدي وه هغه هم ورته پیل شو د عبدالعزیز خان بای ته دا زمونږ د دې کلي یو ستر خدایي خدمتګار و بیا د هغې نه وروستو چې کله د دغې نه مخکې چې کله خلافت کې خلک هجرت کو افغانستان ته نو په کچه ګړی مردان کې چې کیمپ لګېدلی و نو د هغې مشر هم عبدالعزیز خان بای و دا هم اعزاز زیدې تحصیل دی بیا د هغې نه وروستو چې کله الیکشن وشو نو د ټوډیري عبدالرازق خان کاکا ورسره وروڼو ته ولاړو هغه ورته پیل شو خو هغه ورسره سټګي وکړه نو هغه وټونه یې هغه سټ یې وګټو خو بیا په مقدمه و موږ هغه زمانه کې اورېدل مشران نه چې یاره ده ورسره څه دغه وکړه بیا یې څه لږ ورځو له وله واپس ورکړه دا د عبدالعزیز خان بای کیسه یې وه یو ځل نه دی پیل شوی څو پیرې په دې کې کامیاب شوی دی په دې وټونو کې دا هم د زیدې او په تاجو خیلو په چم یادېږي خو نه د دې ذاتي بلړخیل عبدالعزیز خان بای یو لوی خدایي خدمتګار نور درته یادومه چې زموږ د بابو خیلو طارق استاد پلار شیرین کاکا شیرین صوبیدار لوی خدایي خدمتګار بیا زما کوم دی نو د قاضي جمیل بابا یادوم د هغه پلار یادوم د بلړخیلو بیا یادومه شیخ نور بابا چې کوم دی هغه ډېر لوی خدایي خدمتګار کیسه یې پې ډېرې دي خو هغه شان نشم ویلی داسې بیا راځمه بخت جمال بابا د دې مالیارانو کې دا لوی خدایي خدمتګار داسې بالله نور داسې زموږ د چم پیر محمد کاکا پیرانو کې هغه خدایي خدمتګار جیلونه یې خوړلي دي هغه کیسه یې ورځ ما ته کوله چې موږ به په میچن ګرځوله او په جیل کې د اریپور په جیل کې چې به موږ میچن ګرځوله او وړه به راغی انګریز به راغی چې وړه به یې دیوال له راوبغول او صحیح به ونه وړه نو بیا به یې راته چې بیا یې وړه کا دا مونږ باچا خان بابا سره او هغه زمانه وه دا د خدایي خدمتګار تنظیم خبرې وي اوس راځم د سیپو د زامنو کیسه یې کومه چې د سیپو زامنو د مشر زوی نوم یې بابو خان دی د بابو خیلو چم ته جوړ دی دویم چې کوم دی د هغه زوی
بل چې کوم دی نو خضري خان دی د زیده کې په منصور خیلو چم کې پاتې کیږي خو هغه لږ کورونه دي نور په پنپیر کې پاتې کیږي دا میجر امیر صاحب چې کوم دی دا هم خضري خیل دی یا دا مولانا صاحب طیب دا هم خضري خیل دی نو د دې خلک دلته په دغه کې پاتې کیږي دغه زمانه کې خدای خدمتګار خان شیرین کاکا نوم را هیر شو اوس را یاد شه دا هم په منصور خیلو کې دغه خضري خیل دی بیا منصور خان چې منصور خیل ورته وایي یو ټبر چې کوم دی زه خپله منصور خیل یم دا ډي آی جي صاحب میر اعظم خان کاکا دا هم چې کوم دی نو منصور خیل دی او یو نامتو نوم دی چې د سپایي نه ډي آی جي دغه ته رسېدلی دی دا هم د یو ویاړ خبره ده دا هم منصور خیل دی منصور خیل نور هغه دغه دی چې کوم دی سلیم وکیل دا نه دا دغه دی نور په پنپیر کې پاتې کیږي سلیم وکیل له هم راځم چې دی څوک دی او بیا ورپسې چې کوم دی نو دغه دا غالي خان دی عبدالله هغه نور په پنپیر کې دي خو دا په زیده کې بیا دراپتي د هغه درېیم زیری د نصرت هغه چې کوم دی نو د هغه درې زامن یو حسن خان دی چې سلیم وکیل دي هغه په پنپیر کې دي حسن خیل ورته وایي بل زمونږ به دې کلي کې محبوب خان کاکا دي سیپور کاکا دي د ابراهیم دي دا حسن خیل دي په دې چانګړو کې شینوګي بیا د هغه دویم نمبر زیری چنګا خان او دا د حمزوي د نیکه کور چې کوم دی دا دی خو بلل خیل دی خو دغه سیپور کاکا دي خانپور کاکا دا حسن خیل دي دا دغه دویم نمبر زیری چې کوم دی هغه ته چنګا خان وایي چنګڼ نو دا د چنګڼو چم د چنګا خان نه جوړ دی لکه دې کې نامتو خلک دی لکه د دې چې کوم دی صادق خان دا سفیر پاتې شوی دی په افغانستان کې په یو ځای بل ځای دا هم دغه خاورې زیږولی دی چنګا خان ښه په دغه خاوره کې چې کوم دی کاري کرام الحق پلار دا د هغه ګړی دي خو دغلته کې پاتې شوي هلته ژوند کوي په چنګڼو کې نو دا لوی کاري محمد صابر صاحب لوی عالم فاضل سړی دغلته تیر شوی دی اوس یې زوی کاري کرام الحق هم ښه عالم فاضل سړی دی د زیده کې نامتو عالم دی بل د چنګڼو نورې دغه شته خو هغه ټیم را څخه ډېر کم دی او بیا خبره ډېره اوږدېږي کیدای شي چې بیا تفصیل سره دا خبره وکړم زه دا چنګا خان چنګن ورته وایي دا د راپتي دویم زیری دریم نمبر زیری مکا خان دی چې مکا خیل ورته مونږ وایو هغه مکا خیلو کې هم ژوند کوي او نیم خلک یې په منصور خیلو کې ژوند کوي نو هغه یو کس ته نشم خولی خو دغلته د شکور محمد یو دغه خلک دا شیرپ لري دا ټول مکاخیل دي بل خلک زما چا نوم علم دا مکاخیل دي دا میرا ته زیده کې دغه کسانو دا و تپیری تاجو خان چې 1870 کې کله کاغذ مال جوړ شو نو د تاجو خان نوم ابراهیم خان په خپل دغه کې نه لري چولې لکه چې مالک یې د هغې نه لري جوړ کړی نو د تاجو خان نه لري ښکاره کړی تاجو خیل دغه ټیم تارا جودلته نو یو پله بل پله تلو محلې جوړه ده خو دا وروستو راغلې ده د 1870 په دغه کې نشته ځکه چې هلته ابیانه او مالیه به ټولېده ابیانه خو وروستو راغلې ده خو مالیه به ټولېده نو ابراهیم خان مشر و د هغه زمانې دا د غفور خان پلارو نو هغه تاجو خیل چم نه دی خولی چنګڼ بلړخیل او د دغې به هغه خپله مالیه ټولوله نورو کې مالکانان ورکړو دا د زیدي دغه تاریخو اوس دا ګړی کلی چې دا هم د بلړخیلو نه جوړ دی دا کلی و پخوا دې ته به ګیټ لګېدلی خو دا دی د بلړخیلو یو شاخ دی خو دې سره هغوی بلینډ ډینډ دوره نه کوو نو دی دته یې ګیټ لګولی ښه اوس د دې کې زه د غټو غټو خلکو نومونه په دې علم چې د لوبو خلک چې کومو نو هغه موږ څخه پخوا زمانه کې کبډي وه چې هغې کې زه نومونه علم د هغه کلاړیانو چې کوم ما لیدلي وو یا زما د هغه نه مخکې ما د مشران نه اورېدلي وو نو زه د صالح مجاهد ګزاري چې یادېده صالح مجاهد ګزاري هغه د هغه نامتو کلاړي وو د کبډي ښه ګل باچا د منصور خیلو نامتو کلاړي وو د کبډي خشمس ته بلړخیلو نامتو کلاړي د کبډي ښه سلام ماما د بلړخیلو د کوکادي رور نامتو کلاړي د کبډي ښه راځه نو زمونږ د چم خدای بخښلی چمپیر شاه لاله نامتو کلاړي د کبډي داسې
نورم بله داسې شمیم دی الله خدای دې وبخي نامتو کلاړي د کبډي رستو کې وحید گاونډي وحید به وتویر ولی کاکازیو هغه نامتو کلاړي د کبډي داسې بله نور بادامیو د ډیر نمونه دي خو هغه به مانه چې کوم دی نو غلط هم شو او بیا ټیم هم راڅخه نشته راځو اوس مخې له چې زمونږ په کلي کې د مخې کلاړیان چې کوم لوبغاړي نو هغه تور کاکا په شان کلاړي د دنیا نه رزیږولې کلی نه دنیا چې هغه د دنیا په مخ لا نه پړ شوی مړ شوی دی خو پړ شوی نه چاته تور کاکا دار توس خانو او مال سم نوم نه راځي خو په تور کاکا مشهورو نو دا نامتو لوبغاړی د مخې بیا ورپسې راځه د دغه مخې په بلړخیلو کې وزیر محمد کاکا نامتو ویشتونکی زمونږ تره کې د اسلام بهادر پلارو اسلام بهادر هم ښه اوچت کلاړي دی اوس هم لبې کوي او پلار هم ډېر زیات په مخه مینو زمونږ د چم محمد شفیع کاکا نامتو لبغاړی چې لیندې به هم جوړولې او مخو پسې به ګرځېدو او دغه قانون ما د هغه نه ټول زده کړی قانوندانو هم د مخې بل یو سړی یادوم په بلړخیلو کې بشیر کاکا د ریاض پلار بشیر خان نامتو کلاړي او د دې لوی قانون هغه سره هغه هم د دې کلیو تکړه سړی زه د مصري صاحب نوم علم د چانګړو او مال خو پوره نوم نه راته خو مصري به وتوي او د پلیلای نیکو کتریو هغه مخمارو دی مخمارو دا نامتو د مخمارو شیر اعظم کاکا ګل اعظم کاکا نوم علم سیکرټري صاحب اخلم نوم سردار محمد کاکا صحیح ده ګوره د سردار محمد ماماچو سیکرټري صاحب دا ډیر شوقي سړی او د مخې ډیر مشارکونه زما په مخ کې ویشتي دي ښه منظور د بلړخیلو دا زمونږ ماما کېږي د قاضي جمیل بابا زوی یې دام ښه د مخې تکړه اوس صاغر علي دا مخې جوړوي دا زمونږ د ماسي زیری دام د مخې او تکړه کلاړي دی اوس راځو دې کې چې کوم دی نو زمینداري به کېدي اوچت لوی زمیندار چې کومو دا خیر محمد کاکا د عدالربي دی پلارو خانانو کې تکړه سړی و ښه راځه په بلړخیلو کې بل رحم الدین کاکا مالیار چې دوه کلبې به یې ستړې کولې هغه ډېر اوچت زمیندار و د توسخانو شادلي بابا د توري کاکا دی پلار هغه ډېر اوچت زمیندار و ښه د دغه توسخانو اجي تیمبر بابا لوی جیدادمن و ښه اوچت زمیندار و بیا راځه د مکاخیلو جهانګیر بابا لوی زمیندار و ښه بیا راځه مشرف کاکا د مکاخیلو ډېر جیدادمن و لوی زمیندار و بیا راځه نو نبی الله کاکا د دې دغه د محمد سرور کاکا دی پلار و هغه لوی زمیندار و د دغه مکاخیلو زمونږ د بابو خیلو وظیف الله لالي نبی الله کاکا لوی زمیندار لوی پسخې به وي عدالمنان ماما او دا ډېر دوی به یې کولې په دریغه د ناصر خان تر نصیر خان کاکا چې ما په خپل لیدلو خو زمینداري زمانه ده یاده خو مشرانو ما ته به پلار وي چې نصیر خان لاله چې کوم دی نو چې سهار 9:10 بجې کېږي نو هغه له سته کناله پټۍ اړولې بیا به واپس راته دا د هغه یو لویه نښه وه چې سهار چربانګ مال به ته د صاحب خان پلار او 9:10 به واپس راته 9:10 کناله پټۍ به په کلبا اړولې دا لویې خبرې دي دا زمینداري وي په زیده کې بیا چې کوم دی نو دا د مخو خبرې وشوې دا د زمیندارو خبرې وشوې اوس راځم شاعرانو له چې لوی ستر شاعر په دغه تاجوخیلو چم کې پاتې کېدو خلک وایي چې ډېر ګډونو دا راته پوره پته نشته د ده نوم بیاز و چې لوی صاحب دیوان شاعر دی بیا د هغه نه وروستو عبدالله جان اسیر صاحب چې دی په مسلم لیگ کې د مسلم لیگ پارټۍ صدر هم په هغه زمانه کې د خدای خدمتګار نه جدا شو او په مسلم لیګو کې شمولیت وکړو ابیب خان کاکا د مرغوز د سره صدر او د سره جنرال سیکرټری لوی شاعر مو د علامه اقبال بدری کتاب ترجمه کړیم دي او خپل هم لوی شاعر دا د مقرب خان بابازی او د چنګړو بل راځه په دغه دور کې چې کم دی نو په شاعرانو کې په زیده کې نو رستو بیا راځه دا نور محمد کاکاو دا د کته چمو
د بابو خیلو عبدالعلیم بابا په لوارانو کې بلبدي شاعرو او داغه شعرونه راته یاد دي خو لکه هغه ویل نشم ټیم را څخه نشته لکه زر لګیا یم وایي چې زر لګیا چې ټیم ختمیږي بیا په دغه وخت کې په دغه دور نه لږ وروستو په دې شاعرانو کې اوس مونږ سره چې کوم دی نو لیاقت تصور صاحب دی د دوه دریو کتابو مالک دی ښه نور محمد کاکا وا صاحب کتاب نه خو شاعري شته ښه بیا داسې ټک پک شاعران خو ډېر دي زمونږ د دې چم محمد اقبال لالا چې د غزل استاد شاعر دی اوس په ژوندو کې دی په دې حمزوي چې کوم دی دام به دی د دې خاورې دی اوس نوی بچی دی خو خپل تسلسل ژوندی ساتلی دی او په مخ کې روان دی ښه اوس زه راځم فنکارانو ته چې مونږ سره په زیده کې ګل محمد خان کاکا خدای بخلې نامتو مجلس یو هغه زمونږ د دور نه لږ مخکې تېر شوی دی بیا هغه پسې دور کې را روان کې چې کوم دی نو رفیع الله کاکا د مکاخیلو هغه هم ښه نامتو مجلس یو ښه بیا د هغه نه پس چې کوم دی نو زمونږ په چم کې سلیم دی اوس هم ژوندی دی او ښه ګلوکارو هغه د حجرې مجلس په ولسي کو دغه دور کې خلیم مولا د تاجو خیلو یو ښه مجلس یو ځکه چې هغه به ډېرې اوږدې اوږدې چاربیتې او کیسې کولې د دغه دور نه وروستو مونږ سره نامتو فنکار ولسي د سټیټ باچا کفایت شاه باچا نوم علم خدای دې وبخي ډېر نامتو مجلس یو او ډېر د سټیټ باچا و د هغه نه وروستو مونږ سره شاعروم دی هغه هم چې کوم دی د خپل وسه پورې کار کوي دا پروګرام والیبال ګیمر شو د والیبال په دغه کې چې کوم دی او د بی بی سی کا کارور چې کومو نثار چې کوم دی په هغه زمانه کې په روس کې وزیر تعلیم هم پاتې شوی دی او د جج په څوکۍ هم پاتې شوی دی چا راته وي چې نثار د دې مقبول بابا پرنسپل نیکو دا رانه یېرو داسې به ډېرې خبرې راته یادې شي خو لکه د یاداشت خبرې دي بله په دې کې چې کوم دی د پاکستان د ټیم کپتان رحیم د والیبال هغه رانه یېرو ځکه چې دا زمونږ مدۍ تماشو ته موږ ناست وو دغه خدای دې اوس ښه کړي دا وزیر چې کوم وزیر لا بیمار دی خدای دې ښه کړي دا ښه د والیبال ښه کلاړي زمونږ د چم اسلامي محمد اسلامي باندې مشهور هغه ډېر ښه کلاړي ډېر ښه کټرو ښه دغه چې کومو د عارف ښه کلاړي دا زمونږ ماما خیلای کې ایوب خیلو کې ګل چې کوم دی ګل ښه پاسرو او دی به دا ګیمونه کول که د چا نوم رانه پاتې شوی او رحیم چې کوم دی د پاکستان د ټیم کپتان هم پاتې شوی دی او ډېره زمانې ګیمونه هم کړي دي اوس هم د هغوی په نسل کې بله زما را ماما خیري تو رحمان یا خورۍ نه وي د هغوی امر دي دا ټول ګیمونه کوي نو زه دا وامه چې ما نه څوک پاتې شوي نو د هغې بخښنه غواړم او ما پکې چا سره دعوت نشته چا سره هم پکې دغه نشته د یاداشت کارو او دا د یاداشت نه څوک هم داسې نشي ویلی خو بیا هم ما د زیدې لوی کلرې او په یو څو ټکو کې مې راټول کړ نو یو دوه درې شعره وامه چې دوباره دې راتلل نشته په دنیا نن دې وار دی که دروغ کړې که رښتیا او دا خبره مې کړه ځان ته وهوښیاره په دا څه شو کې مې نوم واغستې ستا نوم دا ستا او د بل علم ځان ته وام نه مې کار نه مې غرشتې په بل چا